د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ژ یا ژ. ژ یا ژ د پښتو په تورو کې 19م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به ووایو. د کتاب 19م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د ژ توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي لور نه کیڼ لوري ته په مایل شکل حرکت کوي. دا راښیي چې ژ داسې لیکل کیږي. د ژ توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د ژ توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، ژ توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ژبه او ترې لاندې ژرنده لیکل شوې ده. دا ګورئ، د ژبه په نوم کې یو ځلې د ژ توری راغلی او د ژرنده په کلمه کې هم یو ځلې د ژ توری راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. د ژبه د کلمې په سر کې د لیکل شوي ژ توري غږ دی لکه ژبه. تاسې ووایئ ژبه، بیا ووایئ ژبه. د ژرنده په کلمه کې د ژ توري د غږ شکل په ځانته شکل په سر کې راغلی دی لکه ژرنده. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه ژبه. شاباس. اوس مو چې د ژ توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ژ توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د ژ توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ژ له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د نږدې په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ژ په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ژبه او ترې لاندې ژرنده لیکل شوې ده. دا ګورئ، د ژبه په کلمه کې یو ځلې او د ژرنده په کلمه کې هم یوځلې د ژ توری په سر کې په ځانته شکل راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ژبه رسم شوې ده. پوهیږئ چې ژبه یې ولې رسم کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ژبې انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ژبه د کلمې لیکل یاد کړئ. د ژبه کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. ژ، ب، ه. توري چې سره یو ځای شي نو ژبه لوستل کیږي. دا ګورئ، د ژرنده کلمه له 5 تورو نه جوړه شوې ده. ژ، ر، نون، دال، ه. د ژبه او ژرنده په کلمو کې مو ژ توري لیکل ولیدل. اوس به د ژ توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د ژ کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو هم پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا ژبه ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د ژ توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا ژبه ده. په ژبه خبرې کوو. اوس پام دې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست
دا توپیر ما ته وښیئ. شاباس. په هر هغه ژ توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د ژ توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ژ توري پر سر ژ توری ولیکئ چې د ژ توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د ژ د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ژ توري ځان ته شکل لیکو. ډېر ښه. په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. زموږ کلی ژرنده لري. ژرنده دانې وړه کوي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د ژ توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه ژ توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر ژ توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ژ توری د ژرنده د کلمې په سر کې په ځان ته شکل راغلی. بل ژ توری د ژرنده د کلمې په سر کې په ځان ته شکل راغلی دی. زموږ کلی ژرنده لري. او دویمه جمله داسې ویل کیږي ژرنده دانې وړه کوي. اوس قلم راواخلئ دا په سپین رنګ او زیړ رنګ چې زموږ کلی ژرنده لري لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه ژرنده دانې وړه کوي د جملې په سر ولیکئ. زموږ کلی ژرنده لري. ژرنده دانې اوړه کوي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا ژبه ده. په ژبه خبرې کوو. زموږ کلی ژرنده لري. ژرنده دانې وړه کوي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر ژ توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا ژبه ده. په ژبه خبرې کوو. زموږ کلی ژرنده لري. ژرنده
دانې اوړه کوي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ژ توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ژ توري د پاسه ژ توری ولیکئ. کله مو چې هر د ژ توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا ژبه ده. په ژبه خبرې کوو. زموږ کلی ژرنده لري. ژرنده دانې اوړه کوي. بیا پام دې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ژ توري تمرین وکړئ. د ژ توري یوازې شکل لیکو. او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ژ توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ژبه ده ولیکئ. او په توره کرښه په ژبه خبرې کوو ولیکئ. د ژ توري یوازې شکل لیکو. د ژ توري یوازې شکل لیکو. د ژ توري په پای کې شکل لیکو. د ژ توري په پای کې شکل لیکو. د ژ توري یوازې شکل لیکو. د ژ توري یوازې شکل لیکو. د ژ توري په پای کې شکل لیکو. دا ژبه ده. په ژبه خبرې کوو. زموږ کلی ژرنده لري. ژرنده دانې اوړه کوي. د ژ توري یوازې شکل لیکو. د ژ توري یوازې شکل لیکو. د ژ توري په پای کې شکل لیکو. د ژ توري په پای کې شکل لیکو. دا ژبه ده. په ژبه خبرې کوو. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ژ توري شکلونه لکه ژمې نږدې یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې. ژبه، ژرنده، ژمې، نږدې، خبرې کوو، زموږ، لري، دانې، اوړه، کلی، کوي، کارونه، جمله، ځایونه،
روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده lls@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.